نم بده خبره نه ده ولی کور خراب ده شیشی نه لري نو خام کور ده ترجمه کاکا ساعت خده خلاره ده خوشحاله اوسه مننه څوک خو نشته چیرته ده جمیله کله د ښار لرګو پسې مالې راشه چې کاکا راځي چې چیرته نور ماشومان سوري ته شه یو خو ویدل دواړه ورکوټ ویدل نه مې پاسوه څنګه د روژه څنګه تېرېږي روژه خو بس یاره څه درته دروغ وایم روژه خو بس داسې تېرېږي کله که ماښام ته شي څوک راوړي خور وایه که چې شی نه راوړي خالي تش اوبو سره روژه ماتې وکړو تش اوبو سره تش اوبو سره روژه ماتې هېڅ شی هم نه وي هېڅ شی دا ولې د حالت د نسا خو کار تقریبا چې روان و د هغه وخت نه چې کار روان و د روژې تقریبا 10 ورځې که 15 ورځې پاتې وې روژې ته چې هماغه وخت نه کاته کله دوی رالېږل کله دوی سم چار د ښې کله راولېږي چې نه رالېږي څوک چا سره زور نه لرو نو حالات دي ډېر بسیار مشکلات زیاد داریم بچه خوردسی رشته پیداست کار بارش نمیشد خانه غریبی است به خدا بر 1 روپیه میالم ما بی پشوی روزه گرفتیم چیز نبودینی خانه آباد باشینیم پالی پیل ما کسی نمیشه همیشه و قطع نه شی بر ما رایی میکنه بسیار زیاد مشکلات ما زیاد است تو مریض هم بودی مادر مریض بودم ولی دوا بر خود گرفتم حالم سم خوب نیستم دل لرزش داره اولادکه هنوز هم میره بازار پشت چوبا میره میالم رفتین نیستین در خانه یکیش نیست جمیله نه جمیله هم اسماعیل ابراهیم کلش رفته است پشت ایزم و پشت ایزم میرین بیچاره کس کم رو په قرآن میبرزین خوشحال هستین میبر روزایی خود بر خود تبلیغ تو افطاری آمده که هیچ کدام چیز خانه نباشه یا سحری مدینه شام هم بخواه یک دخترک بر ما یه خاور گفتمش بچی مگه یک نانم بر ما بیاری که ما شام کش روزی خود افطار کنیم هیچ چیز هم نبود هیچ چیزی هم یخ و نان بس یخ و نان بود حالا اینی یک اندازه کمک از هر کسی که است میتونی بزو به جمله مسلمانان کمک دعا کنی خدا دگم بدیش که ما سرما رحم کتر خدا رحم خدا کنه خدا دگم بدیش خدای پاک آباد داشته باشیش که جان جور بدیش خدای پاک دیگه تو هم برکت پرتازم مسلمان کی کمک که مقدس سلامت سر زوام خدای پاک سلامت باش کاکا خداحافظ خداحافظ درجه کتان تشکر الله کامیاب داشته باشه سلامت خدای پاک زنده داشته باشه کسی کمک کار کرد خدای پاک و دنیاش که کل گیتان خوب کنه امین تشکر الله مونږ چې دا شي نه زمونږ غریبي مونږ ته څنګه ول چې راشه زمونږ غریبي نو مونږ خو څنګه نه ولو الله د خانه غریبي راغلی دی مونږ ته ویل پلار د څه کار کوي پلار مې غریب کار دی چې کله لارې کار یې وشي راځي به ته کوم شي او دلته کور په کرا دی خپل هم دی خپل کور هم دی نور ورونه ته لري 3 دانې لرم تا نه مشران دي یو مشر د ځانې کشران هغوی څه کوي ورور مې بیکاري کوي دغلته کومه ورځ کار کوي کومه ورځ بیخي نه کېږي اوس دغه روژه په تاسو باندې څنګه تېرېږي بس ښه ده تېرېږي نه پیشنامه او دا شیان مرسته برابر دي نه دومره برابر هم نه دي ښه خوراکي دغه اندازه خوراکي مواد دي په دغه پلاستیکونو کې مختلف هغه شیونه دي چې کوم د روژې لپاره پکارېږي نو دغه چا چې دی هغې ته دعا کوه امین خوشحاله اوسه ښه دا هم راغلي یو زه په لنډه کې تاسو خوراکي ودرېږئ ښه زه دا ځای اول وښایم یعنې دلته خیمه ده دغه هم چاردیوالي ده او اصل کې د یو غونډۍ سر دی چې لاندې
کنده ده د کندې په سر دوی دغه چار د بغل هغه کړی دی یو خیمه یې والد او اخوا یو چپرګی دی او په سر دوی دغه فامیل په دې خیمه کې ژوند کوي. خورکۍ نوم دی خدیجه خورکۍ پلار د څه کار کوي؟ پلار مې اډه کې جوالیتوب کوي او چرس هم څکي پیسې وګټي لږې چرس کې سیسې چیزه پسې هغه موږ ته راکړي 3 کاله کېږي خیمه کې پراته یو. زه پروس کال یم راغلی وم روژه کې که په یاده مې یو شپه په هغه وخت کې هغه یعنې پلار دې جوالیګري کوي یا منشیتوب کوي غریب کاري کوي. ته مکتب کې هو زه دویم صنف کې یم. پلار مې ما مکتب ته نه پرېږدي مدرسې ته زه ترې پټه ځم. مکتب ته ترې نه پټه ځې؟ ته دې ولې نه پرېږدي؟ مورکۍ څه شی و؟ زه پلار یې بېرته د دې نه نه خبرېږي. مورکۍ پلار به یې کله د دې نه خبر شي. په هر صورت مشکلات هم څنګه دي مور؟ ژوند سخت دی؟ په سل خبرو په منت او په زاریو خو خپل ورونو مور او پلار ته ګورو چې د خیر ده بس په سیاله نور حل راځي. دا ژوند خو پورې په دې باغه کې سخت دی که نه؟ د دې غونډۍ په سر او په دې غونډۍ په سر ده که زما تېر کړی ده او داسې برهو لګېدلې ده چې په موږ یې راخطا کړې ده. دلته دا اوس هم ډېر ګرم شمال دی. آفرین د ستاسو شل تاسې روژې نیسئ. بس خدای دې ورحمېږي مور، خدای دې سلامته لره با عزته اوسئ. خورکۍ امین کې مورې امین کې تا سره دغه یو اندازه مرسته ده. څنګه چل دی مورې؟ کوټه هم نیمایي کې پاتې ده. ښه خدای دې ورحمېږي مورې خدای دې ورحمېږي. خدای دې ورحمېږي مورکۍ. بس موږ به بیا هم خپل هڅه کوو چې زموږ هر څه د وسه وي انشاءالله موږ به یې نه درېغ کوو له تاسې نه. خورکۍ بس خدای دې خپلو هیلو ارزوګانو ته ورسوه او مکتب ته دې ځه. صحیح ده؟ مکتب ته ځه خدای دې خپل رحم وکړي. خوشحاله اوسه. دا چا چې دي هغوی ته دعاګانې کوئ. صحیح ده؟ مننه. موږ خو تقریبا ډېر جګ ځای دی د ځمکې نه راغلي وو د یو بل فامیل سره. دلته دا ماشومانو اصل کې موږ ته ویل چې دغلته د سړي نوم یې راته واغوستو. دا ټول سید رسول نه کېږي غریب سړی ده په دې کې ضعیفه سړی ده. اورې په دې څه شی شوی کاکا؟ موټر وهلی پاکستان کې موټر وهلی بچي یې نشته دي. اورې بس دا ښځه او مېړه دي نور د کاروبار نه دي. څه درته ووایي که نه د کار خلک نه دي بس مریض دي اورې خواران جو دي. اولادونه لري؟ نه لري چې هم نه لري اولاد نه لري. دا اوس څه فکر کوي دا به چېرته تللی اوس؟ اوس تلي دوا پسې تلي دي. خواران ضعیفه دي تلي ښځه هم ورسره ده؟ ښځه هم دې بدتر ده دی هغې بدتر ده. همدا دوه په دوه اوسېږي؟ دوه په دوه اوسېږي. دا دوه په دوه اوسېږي. دوی اول نه اولادونه نه درلودل که مخکې و مړه سو اولادونه یې مړه سو. دا دوه په دوه پاتې دا دوه په دوه پاتې لور یې واده خو د لور خوار شه خپل بخت پسې ځي. مې واځه مسعود لاله کاکا دغه مسؤلیت به ستاسې شي. وراره ته که لږ را دې خوا شي را دې خوا شه. دا مسؤلیت به کاکا ستی دا به دغه خلکو پورې ورسئ. مختلف شیان دي په پلاستیکونو کې هغه دیودام بس هغه چا چې دي موږ نه دي کاکا هغه چا چې دي هغه ته کوئ. اصل کې د کلي ماشومانو موږ ته ویل چې دغلته یو څوک شته که نه. زه خدای په امان ځو خدای په امان خوشحاله اوسه. مننه.